فانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ورته وکړه څنګه دی په خپل ځانونه باندې دروغ وویل او د دې نه هغه څه ورک شول چې دوی به په دروغ جوړول. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. او په دوی کې ځنې هغه څوک دی چې تو ته غوږ نیسي او موږ د هغې په زړونو باندې پردې اچولې دي چې په دې قرآن پوه نشي او د دوی په غوږونو کې مو کوڼوالی اچولی دی او که دوی هره نقشه وویني بیا هم دوی په هغې ایمان نه راوړي تر دې چې کله دوی تو ته روشي چې له تو سره جګړه کوي نو هغه کسان چې کافر شوي دي ویایي نه دی دا قرآن عظیم الشان مگر د مخکنې خلک باد طریقې